ته که غواړې چې د الله د عبادت په خوند پوه شې، ته که غواړې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقو په محبت پوه شې، یپله د الله په محبت کې ژاړه، یو واره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ژاړه. ژړا هغه څړک دی چې تا ورسوي د الله محبت ته، او ژړا هغه مسیر دی چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت ته رسوي. دې وجې څخه امام غزالي رحمه الله احیاء علومالدین دا د یو کتاب دی د تزکیه په باب باندې مهم کتاب دی. دې یو ځای لیکلي دي د جذب حالات ذکر کوي. یو قسم جذب دا دی چې د انسان څخه خپل حالات د کنټرول ووځي، یا وشوري یا بېسده سي، یا داسې. یو قسم جذب دا دی چې پر سړي باندې د سرور او د خوشحالۍ حالت راسي. خو یو قسم جذب دا دی چې د رب العالمین د وهمه څخه ستا اوښکې بهیږي، او یا دې د رب العالمین په محبت کې اوښکې بهیږي، او یا دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې اوښکې بهیږي، او یا دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو د درود شریف ویلو په وخت کې ستا د سترګو څخه اوښکې بهیږي. دا هم د جذب حالات دی، خو تر دې ټولو افضله دی. که یو څوک جذب شي د بېسده شي، یو څوک جذب شي پورته پورته وغورځي، یو څوک جذب شي ورباندې د خوشحالۍ او د سکر او د سهو حالت راسي، تر دې ټولو جذبو بهتر جذب دا دی چې دا مغزی کې کوش نیولې او دا مړې مړې اوښکې د رب العالمین د وهم رابهیږي. امام شعراني رحمه الله فرمایي د ملنګ او د صوفي او د ذاکر په اخلاقو کې یو اخلاق باید دا وي چې ملنګ او صوفي او ذاکر باید د رب العالمین څخه ژاړي د وهمه، او د الله په دربار کې دی باید په کوږ مغزي باندې او په ژړا باندې ځان ورولي، او په خپل فکر کې به دا راولي چې زه د الله رب الجلال په دربار کې یو عجیز او یو ګناهکاره شخص یم.